د فضلي په وینا د اسلامي امارت افراطي واکمني پای ته رسیږي په داسې مهال کې چې اسلامي امارت له 3 کلونو څخه واکمن دی. د ولسواکۍ د چارو ادارې لوی مشر فضل محمود فضلي تازه څرګندونې کړې دي چې د امارت نامشروع او افراطي واکمني پای ته رسیدونکې بللې ده. فضلي ډیره کړې ده چې اسلامي امارت نه یوازې د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کړي بلکې پر ټول ولس د ظلم او استبداد واکمني ټینګه کړې. د دغو څرګندونو په اړه د اسلامي امارت ملاتړو د افغانانو کارپوهانو او سیاستوالو جالب خبرګونونه. درنو لیدونکو ستړي مشئ. فضل محمود فضلي چې د ولسواکۍ د چارو د ادارې لوی مشر دی په خپل وروستیو څرګندونو کې د اسلامي امارت پر واکمنۍ سختې نیوکې کړې دي. نوموړی پر دې باور دی چې اسلامي امارت د خپلو دریځونو له امله په کور دننه مشروعیت نه لري او له همدې کبله یې 3 کاله وروسته هم رسمي کابینه نه ده جوړه کړې. فضلي ډیروي چې اسلامي امارت د ښځو او نجونو بنسټیز حقونه تر پښو لاندې کړي او په ټول هیواد کې د افراطیت، ظلم او استبداد چاپیریال رامنځته کړی دی. هغه همدارز نیوکه کوي چې نړیواله ټولنه سره له دې چې د اسلامي امارت واکمني په رسمیت نه پیژني په پټه ورسره نامشروع اړیکې ساتي. د فضلي دې څرګندونو ته د افغانانو سیاستوالو او کارپوهانو لخوا ګڼ غبرګونونه ښوول شوي دي. د اسلامي امارت ملاتړي دا څرګندونې بې بنسټه بولي او ډیروي چې اسلامي امارت د هیواد امنیت او ټیکاو ساتنې ته ژمن دی. په مقابل کې ډیری ولسی افغانان او ځینې کارپوهان د فضلي له خبرو سره همغږي ښکاروي او د اسلامي امارت پر کړنو سختې نیوکې کوي. د فضلي پر باور په افغانستان کې هر ډول استبداد مات شوی او د اسلامي امارت نامشروع واکمني هم پای ته نږدې ده. دا ډول څرګندونې په افغان سیاسي چاپیریال کې نوی ګړار راپاروي چې آیا د اسلامي امارت راتلونکی به څومره باثباته وي او څه به وشي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.